ویل کېږي چې د پېښور په یو ځنګل کې نن هم د شپې په وخت یو عجیبه اواز خورېږي، د رکشې چلولو اواز او چرار او د چا یو هیبتناکې او یروونکې خندا. خلک وایي چې دا یو عام رکشه نه ده، بلکې دا د لرګي یو هیبتناکه فراري رکشه ده، او چې دا چلولو والا ډرایور یې دی دا هم یو ژوندی انسان نه دی، بلکې یو داسې سړی دی چې د غربت سره په جګړه او د ځنګل یو داسې شي ته یې لاس ور واچو چې هیڅکله لاس ورچول نه پکار او نه چا اوسه پورې ورچولی شو. که تاسو ته پته ولګېده نو تاسو به حیران پاتې شئ چې ولې په دې رکشه کې تللي خلک او سفر کوونکي خلک واپس نه راځي او نه دي راغلي. د پخوا زمانې قصه ده. د ځنګل سره نږدې یو وړوکی کلی و. په دې کلي کې یو ښځه خاوند اوسېدل چې د سړي نوم اسرار و او د ښځې نوم ناهید و. د دوی یوه لور وه چې نوم یې بسما و. اسرار یو غریب سړی و چې کار روزګار یې نه لرلو او ډېر په سخته به یې ژوند تېرو. د دوی کور سره نږدې چار چاپېره یو ډېر غټ او ګڼ ځنګل و. داسې ځنګل چې خلکو به د ماښام نه پس هلته تګ نه خوښو. خلکو به ویل چې په دې ځنګل کې صرف اونې نه بلکې نور څه هم اوسېږي. داسې مخلوق چې لیدلی کېږي نه خو محسوسېږي ضرور. اسرار ډېر پریشان و ځکه چې حالات ورځ تر ورځه نور هم خرابېدل. یوه ورځ یې ښځې ورته ووې یسریا ته به تر څو پورې هسې کور کې ناست یې څه کار روزګار ځل وګوره که نه نو زموږ به څه کېږي څنګه به ژوند تېرو. اسرار خاموشه پاتې شو او بله ورځ د کار په لټون کې ووته. تر ماښامه پورې وګرځېد خو هېڅ کار ورته میلو نه شو او ماښام ستړې ستومانه واپس په خالي لاسونو کور ته راغی. هماغه وخت یې لور بسما ورته ووې ابو د ځنګل محکمې ته لاړ شئ کیدای شي هلته درته کار میلو شي. تاسو ته خو هسې هم د لرګو کار زده که نه؟ دا خبره د اسرار په زړه کې کېناسته او سوچ یې وکړو چې زه به ځنګل ته لاړ شم. بله ورځ هغه د ځنګل دفتر ته لاړه او ورته کار میلو شو. د هغه کار دا و چې ښه او خراب لرګي به یې بیلود. په لومړۍ ورځ هر څه سم و خو په دویمه ورځ کله چې هغه ځنګل ته دننه شو نو هغه ته داسې ولګېده لکه څوک چې ورته ګوري. هغه شاته وکتل خو هلته هېڅ څوک نه و، صرف اونې وې او عجیبه خاموشي به هوا هم ولاړه وه. یوه ورځ هغه ته ځینې وینو وهلي لرګي په لاس ورغلل. کله چې یې پرې لاس کېښوده نو یو هیبتناک اواز یې واورېده مونږ مه پرېږده مونږ ستا سره یو. اسرار حیران شو شاوخوا یې وکتل خو هلته هېڅ څوک نه و. هغه ځان ته ووې دا به زما وخندوي او هغه لرګي یې کور ته یوړل. خو د هغې ورځې نه وروستو هره شپه به د هغه په کور کې عجیبه اوازونه راتلل. کړکۍ به په خپله خوځېده، دروازه په مزه مزه په خپله کولابېده او کله کله به داسې محسوسېده لکه څوک چې د لرګو سره نږدې ناست وي. یوه شپه اسرار جرأت وکړو او د لرګو خواته لاړ. نو د هغه ساه ودرېده. په لرګو کې د انسانانو مخونه جوړ شوي، د چا سترګې، د چا شونډې او هغه ورو ورو خوځېدل او بیا هم هغه هیبتناک اواز مونږ هم یو وخت انسانانو. چې هغه ورته وکتل نو حیران پاتې شو. یوه ورځ یوې پولیسي افسرې هغه ونیوه چې کور ته یې لرګي وړل. کاکا ته دا لرګي ولې وړې کور ته؟ تا ته پته نه لګي چې دا سرکاري لرګي وي؟ میډم جي د خرشاک ډېره خواري ده نو ما وین دا خراب لرګي به کور ته یوسمه دلته هسې هم نه پکارېږي. دا د ځنګل لرګي دي ټول یو شان نه وي، څه خراب څه سم او ځینې شیان هم دلته پرېښودل ښه وي. خو اسرار د هغې خبرو ته اهمیت ورنه کړو او اسرار یې د کار نه وویستو.
اسرار ډیر پریشان شو چې اوس بس کومه دا کار هو ولاړو. هغه سوچونه کول چې اچانک یې ذهن ته آیډیا راغله چې د دې لرګو نه به رکشه جوړه کم او رکشه به چلومه. او اسرار هماغسې وکړل، د هماغه لرګو نه یې یوه رکشه جوړه کړه. شروع کې هر څه سم و، خو لږ وروستو عجیبه کارونه شروع شو. رکشه به پخپله چلېده، شپه کې به یې بې د چا پایې تابېدې. یوه شپه اسرار راویښ شو، هغه ولیدل چې رکشه ورو ورو پخپله روانه ده او په هغې کې څوک ناست دي. خو چې ور نږدې شو نو هېڅ څوک نه ښکارېدل. اچانک د رکشې نه اواز راغی. مونږ راغلو، مونږ راغلو. اسرار شاته شو او هغه ولیدل چې په سیټ باندې یو سایه ورو ورو شکل اخلي. دا هماغه مخ و چې په لرګي کې ښکاره شوی. بیا هغه ته یو پخوانی موټر میلاو شو. هغه تر انجن راوویسته او په رکشه کې یې ولګو. خو چې کله رکشه چالو شوه یو عجیبه آواز راغی لکه څوک چې ډېر خوشحاله وي او خاندي. اوس رکشه ډېره تیزه شوه، خو کله کله به یې خپله لاره بدلوله او داسې ځایونو ته به تلله چې اسرار به هېڅکله نه غوښتل. یوه ورځ اسرار ته داسې محسوس شوه لکه چې هغه هره ورځ په هماغه لاره ځي، هماغه ونې، هماغه مور، هماغه اواز. هغه په یاره کې ووی زه ولې دلته نه نشم وتلی یار؟ خو په جواب کې صرف خندا راغله. خلک چې په رکشه کې کېناستل نو ځینې خلک به خپل منزل ته هېڅکله ونه رسېدل. په کلي کې خبرې خورې شوې چې دا رکشه خلک بل ځای ته وړي، داسې ځای ته چې واپس ترې راتګ نشته. یوه ورځ اسرار رکشه ودروله او شاته چې یې وکتل هلته په سیټ ډېرې سایې ناستې وې او ورو ورو هغه ټولې لرګي کېدل. بله ورځ پولیس راغی او د اسرار نه یې د رکشې انجن یوړو. ستا په رکشه خلکو بیان ورکړی دی چې دې کې څوک تللی دي، بیا نه دي راغلي، نو ځکه درنه دا انجن وړمه چې نوره رکشه نه چلی. خو هغه شپه بې د انجن نه هم رکشه چلېده. بسما ته نوکري میلاو شوه او پلار له یې رکشې دپاره نوي انجن راوړه. خو اصل راز دلته و. بسما چې د آینې مخې ته ولاړه وه نو د هغې شاته هماغه سایې ولاړې وې چې اسرار ته به ښکارېدې. هغې په مزه وویل ابو ته به یوازې نه ځې. خو کله چې اسرار هغه انجن ولګو هماغه شپه هغه د تل دپاره ورک شو. نن هم هغه ځنګل کې د شپې په وخت کې د رکشې چلولو اواز راځي او چې څوک په غلطۍ سره هم په دې رکشه کې کښېني نو هغه هېڅکله واپس نه راځي. خلک وایي اسرار نن هم هغه رکشه چلی، خو اوس هغه یوازې نه دی. کلي کې یو زوړ تصویر میلاو شو چې په هغې کې د اسرار نه وړاندې بل سړي هماغه رکشه چلوله. نو ځینې لرګي صرف خراب لرګي نه وي، ځینې لرګي د ځان سره کیسې او سایې هم راوړي. په راروانه ویډیو کې به موږ وایو چې د اسرار نه وړاندې دې کس داسې څه کړي و ځنګل کې چې نه و پول پکار او دا فراري رکشه ولې واپس راله او دې رکشې د هغه سړي سره څه وکړل.